بسم الله الرحمن الرحيم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. که ته زما د وجلو لپاره لاس پورته کړې نو زه ستا د وجلو لپاره لاس نه پورته کوم. زه له رب العالمین څخه ویریږم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زه غواړم چې زما او ستا خپله ګناه ستا پر غاړه شي او دوزخي شي. همدا د ظالمانو د ظلم وړ سزا ده. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. په پای کې د هغه نفس د خپل ورور وژل د هغه لپاره آسان کړل او هغه د هغه په وژلو د هغو خلکو له جملې څخه شو چې زیانکاران دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغی ولیږه چې د ځمکې په کیندلو یې لاس پورې کړ تر څو چې هغه ته وښیي چې د خپل ورور جسد څنګه پټه کړي. د دې کار په لیدلو هغه وویل افسوس پر ما د دې کارغه په څیر هم ونه شو کړای چې د خپل ورور د جسد د پټولو تدبیر نه کړای وای. له هغه وروسته په خپلو کړو ډیره پښیمانتیا وکړه. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. له همدې امله موږ پر بني اسرائیلو دا فرمان لیکلی و چې چا چې یو انسان د وینې له بدلې یا په ځمکه کې له فساد خورولو پرته په کوم بل علت وواژه داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانان وژل او چا چې څوک له مرګه وژغوره داسې وګڼه لکه چې هغه ټول انسانانو ته ژوند وروباښه. خو د هغو حال دا دی چې هغو ته زموږ پیغمبران پرلپسې له روښانه څرګندو لارښودنو سره راغلل. سره له دې هم د هغو زیاتره کسان په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. کوم خلک چې الله او د هغه پیغمبر سره جنگي او په ځمکه کې د دې لپاره منډې تړي کوي چې فساد را ولاړ کړي د هغو سزا دا ده چې ووژل شي یا په دارو زړول شي یا د هغو لاسونه په کې رد بدل غوڅ کړای شي یا له وطن وشړل شي. دا ذلت او سپکاوی خو د هغو لپاره په دنیا کې ده او په آخرت کې د هغو لپاره لدین لویه سزا ده. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. حکم خلق چې توبه وباسي مخکې له دې نه چې تاسې پرې تسلط ومومئ تاسې ته دې څرګندوي چې الله بخونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في
سبيله لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو، له الله نو ویریږئ او د هغه په حضور کې د مشرف کېدو وسیله ولټوئ او د هغه په لاره کې جد او جهد وکړئ، ښایي چې تاسو ته بریالیتوب در په برخه شي. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. که په هیږي چې کوم کسانو چې د کفر رویا غوړه کړې ده، که د هغو په لاس کې د ټول ځمکې شتمنۍ وي او همدومره نوره هم ورسره او هغوی وغواړي چې هغه په فدیه کې ورکړي، د قیامت د ورځې له عذابه وژغورل شي، بیا به هم هغه ورڅخه قبوله نه کړی شي او هغو ته به دردناک عذاب ورسیږي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وی بغواړي چې د دوزخ له اور نه په تیښته ووځي، خو نه بشي وتلی او هغوی ته به دایمي عذاب ورکړی شي. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. او غلکه کزوی کنارینا د دواړو لاسونه پرې کړئ، دا د هغو د خپلې ګټې بدله ده او د الله له لوري د عبرت وړ سزا. د الله قدرت پر ټولو غالب دی او هغه د پوهې او حکمت څښتن دی. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. نو څوک چې له ظلم کولو نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي، نو د الله د پیرزوینې نظر به بیا د هغه خواته واوړي. الله ډیر بخونکی او رحم کوونکی دی. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. آیاتن پوهیږي چې الله د ځمکې او اسمانونو د سلطنت څښتن دی، چاته چې خوښه شي سزا ورکوي او چاته چې خوښه شي بخښنه کوي، هغه د هر څه واکمن دی. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ای پیغمبره، هغه خلک د ستاد زوریدو باعث نوي چې د کفر په لار کې چټک ګامونه اوچتوي. که هغوی له هغو کسانو څخه وي چې په خوله وایي موږ ایمان راوړی دی خو د زړه له کومې ایمان نه دی راوړی، یا له هغو کسانو څخه وي چې یهودیان شوي دي چې د هغو حال دا دی چې د دروغو لپاره غوږ دي او د نورو خلکو لپاره چې تا ته هیڅ کله نه دي راغلي غوږ باسي ګرځي راګرځي، سره له دې چې د کتاب الله د الفاظو صحیح ځایونه ټاکلي دي، د هغو معناوې له یو ځای نه بل ځای ته اړوي رااړوي او خلکو ته وایي چې که تاسې ته دا حکم درکړ شي نو ویې منئ، که نه نو مې منئ. الله چې په فتنه کې د چا د غورځولو اراده کړې وي، د الله له مؤاخذې څخه د هغه د ژغورلو لپاره ته هیڅ نشي کولی. دا هغه کسان دي چې الله د دوی د زړونو پاکول نه دي غوښتي، د دوی لپاره په دنیا کې رسوایی ده او په آخرت کې سخت عذاب.
صدق الله العظيم.